وشي خو هغه نه وسوله پر دې باندې بارها موږ میټینګونه کړي بارها په هر حواله موږ چې بای د ذمہ دار تباه دی ذمہ دار غرق دی ذمہ دار ټوټ دی د ذمہ دار څخه باید چې مرسته وشي موږ بلوچستان کې نه فیکټري لرو نه میل لرو نه کارخانې لرو زموږ ژوند زموږ زندګي زموږ د رهایش زموږ د خوراک ذریعه زموږ د ژوند ترېدو ذریعه دغه ذمہ دار د بشر نه ورسره نو تېر اجلاس وسو پې بلدلې چې موږ اجلاس مؤخره کې موږ په بجلیو پر ګاز به سره ګایږو نور اجلاس څه ختم کړ پر دا موږ وګایدلو بیا بالاخر 2 میاشتې بعد وفاقي حکومت د خواجه آصف چې وزیر دفاع دی د په سربراهۍ کمیټې وټاکله چې دوی به د هغه سره میټینګ کوي بیا اسلام آباد ته تګ وسو د سردار بابر موسی خیل په سربراهۍ کې چې دی ډیپټي سپیکر دی اور ملک سکندر صاحب چې اپوزیشن لیډر دی باقي ګرد ممبران ورسره وو موږ طویل 4 ګنټې میټینګ ورسره وکړ موږ دا ورته ویل چې موږ 8 ګنټې بجلي غواړو بیل نه راکوئ موږ ورته ویل دا زموږ کوم تاوان سوی دی دا پارابار په تاوان زموږ د داسو د ریاست ورکوي دا حکومت د ریاست ذمہواري ده کته د ما ټیکس اخی د بجلی په مد کې د ګیس په مد کې حتی کې د موبایل کارت چې لړډوم په سلفي کاډي د ما ته اټیار په ملایوي شل برا کاټې ته نو د ریاست دا ذمہواري هم ده چې زما کم تاوان سوی هغه راپرک نو ته لیازه زما تاوان راپرکه ته ما ته 3 میاشتې 2 میاشتې بجلی راماب که ته د ما سره ښه وکړه ویل د 18 ترمیم باید بیا هر صوبه خود مختار د خپل بجلی په خپله جوړ کړي بیا موږ دا ورته ویلې که دا مجلس ته کوې خواجه صاحب بیا ریکورډیک هم رایله که سندیک هم رایله که ګوادر هم رایله که ګیس هم رایله که دا رایله که بیا موږ ته بلوچستان خو د مادیه سامان عمل دی ته ریکورډیک ته ځغلی سندیک ته ځغلی ګوادر ته ځغلی ګیس ته ځغلی کویله ته ځغلی پلانې شی ته ځغلی دا کړ ته ځغلی و دا د وفاق حکومت دی دا زموږ کوم سمندر پټي ده ساحل پټي دا ته ځغلی په دې کې چې کوم ماهیګیر دي و دغه ته کنټرکټ ته ورکړې او دلته چې بجلي وخت راشي وایي ته زما قرضدار یې حساب به سره وکړو ته زموږ 40 ارب روپۍ قرضدار یې بیا انجینیر زمرک صاحب ورته ودرېدي هغه وزیر خزانه دی هغه مجلس کلک سره وکړي ورته راسه ما ته حساب سره وکړو چې زه ستا قرضدار یم که ته زما قرضدار یې نو طویل 4 ګنټې پر دې باندې بحث وشو بیا دې د ایلیګل خبره واخیسته چې دا ایلیګل برمي دي موږ د ایلیګل چا ولګولې د چا په سربراهۍ کې ولګېدلې سرپرستي یې چا وکړله د ایلیګل خبره به نه کوې دا ایلیګل به لیګل کوې اوس دا ایلیګل به لیګل کوې پر دې باندې بله خبره نشته سیکرټري صاحب ویل ول تی به چیف سیکرټري او آی جي به راوغواړي او پر دې باندې موږ اپریشن وکړو مال سیکرټري صاحب خبره واوره دا د آی جي کار نه د چیف سیکرټري کار دی چیف سیکرټري او آی جي صاحب د صوبې پابند دي د وزیر اعلی پابند دي او درې په زرا او روزګار دی دا خبره به نه کوې ته موږ ته ته بجلي راکوې که نه راکوې اور د ایلیګل خبر شته موږ ته کوې دا ایلیګل به لیګلایز کوې دا د ریاست د حکومت ذمہوار دا موږ غواړو نو طویل 4-5 ګنټې موږ ډېر بس هر ملګري سره وکړي که نصر الله خان زیری دی که زمرک صاحب دی که ملک سکندر صاحب دی که بابر صاحب دی که هر یو ملګری سره ملګری هر یو کلک مجلس ورته وکړي ضابط ریکي صاحب سره وکړي هېڅ چا پر شان ده بیا بالاخر دا ویلې چې زه یوه میاشته بعد درځم بل اوس ملګرو ته وویلې ما ویل دا سیو چې کوم ناست دی کې اسکو په چا سپارښت خو نه شو ستا د چا لاس ستا پر سر باندې پروت دی ته هغه هلکې ته 6 ګنټې 7 ګنټې 8 ګنټې بجلي ورکوې جمالي صاحب تا ته وایم دا واوره او چې کوم هلکه زري ده او دغه هلته بیل بنا جوړه کړي بیل خو هلته هم نشته نو هلته 6 ګنټې ول بجلي ورکوې نو دلته بنا جوړه کړې دا مجلس وکړي چې یا دلته زه د 2 ګنټې ورکوم دا طرف به نه وي که یې د ګور د 2 ګنټې که نه دي بیا دا احتجاج د وسیس موږ مالي و جاني په هر حواله سره ملګري یو په هر حواله سره ملګري یو په هر حواله که دلې ناست یي که سبا اړتالي که بل سبا تړي زه به خپله په ایمان په والله بالله که څوک وجږم زه سره ناست یم راځي ور بله خبره زه پر دا پلیټفارم سیاست نه کوم چې پلانې دی وکړو پلانې دی وکړو پلانې دی وکړو خدای موږ ویني الله موږ ویني دا د روزګار مسله ده دا زموږ د بچیان د مستقبل مسله ده زهر ده چې باغ دې وچ شو بیا ته ذمهداري څه کوې بیا خو ذمهداري نشته دلته مجلس وشي چې موږ وفاقي حکومت ته بالخصوص صوبایي حکومت ته
و هر یوه ته چې کوم د دې شي ذمهواره دي و وابدا ته و کیسکو ته دا پیغام ورسوو چې ورسېم وارث تا د بجلي غواړو وچلکې غواړو که نه راکې موږ به د دې له غټ هړتال درته کوو بیا در دې غټ به سي هړتال ته کوو چې زموږ دا پیغام در هغو ورسېږي پاکې به برکت وي پاکې به یو پیغام وي پاکې به یو دغه به مې یو اواز به مې چې د همیشې در بالا پورې ورسېږي نو دا خواجه آصف بالاخر بیا دا مجلس وکړي چې زه په میاشت کې درځم بلوچستان له زه بیا میټینګ سره کوم د صوبایي حکومت سره څه شرط شته شرایط شته پر دا به سره وږغېږو څه پلانې شی شته پر دا به سره وږغېږو خو زه په خپله دا وایم بیا سي نماینده چې وفاقي حکومت د موږ سره سنجیده نه ده د موږ سره خواجه آصف چې ناست و خرم دستګیر صاحب چې ناست و کوم د وابدا چې کوم سیکټري و دا مخلصه نه دي دا زموږ مجلس نه حل کوي د دغه ساعته پورې چې صوبایي حکومت وزیر اعلی قدوس ګزینجو په خپله نشي ور یا دې نه راوغواړي یا پر دا باندې سټینډ وانخلي زموږ دې قرضداره وو موږ له باید صوبایي حکومت ورته ویل چې موږ څه پیسې راکړه زموږ پیسې نشته موږ ته تنخواهی نشو ورکولو ول همارے پاس پیسې نه یې نو هغه راته وویل زمرک ورته وویل چې باید موږ ورته ګیس بندوو دا خبره به تې اورېدلې په هغه بله هفته بیا 10,000 روپۍ د بلوچستان اکاونټ بیا راغلې په هغه هفته باندې که چیرې و موږ ته بجې نه میلاوېږي ریکورډک دې ورباندې کړي سندک دې ورباندې کړي ګوادر دې ورباندې کړي پردې دې ګیس دې ورباندې کړي قسم په بالله ته خو 8 ګنټې غواړي په قرآن چې 18 ګنټې ورسېږي د بجې درکړي بیا موږ د 8 ګنټې په بغارې وایو صوبایي حکومت دا همت وکړي موږ ملګري یو موږ ملګري ګوادر سندک ریکورډک ګیس دا دې پر باندې پر وفاقي حکومت باندې که 18 ګنټې بجې نه قدر اور بغیر موضوع نه قدر بیا ماته اجازه غیر موضوع دا سټینډ پکار دی روزانه هړتال دی یعنې په روز کال موږ دې ناست وو لات والمقاب دې ناست یو هر کال نن به اجازګر ایم پي سر بنې سر به صادق ایم پي سر بل ایم پي زموږ په نصیب به دا ناسته لیکلي باید در څو بل کښېنو چې زه میراثي ګیس نشته چې دو میراثي بجې نشته پر دا موقع باید چې ودرېږو ما ته یقینا پر دې شي باندې دغه شته چې نن ډېر غټ ذمه داران راغلي د ناست دي په ډېر غټ تعداد باندې راغلي دي پکار دي که که دا زموږ مطالبات نه ومنلې پکار دي دغه احتجاج موږ د وزارت د دفتر در مخه ورته وکړو د سکرټر در مخه ورته وکړو چې وروره موږ بجلي غواړو موږ ته به راکوې زموږ ذمهداره تباه دي زه به یې نماینده جنرال اسلام به یې ام پي پشین زه د تې سره شپه ورځ ولاړ یم کار هغه ټلیفون راکړي زه ورته حاضر یم ډېرې مهرباني کوم السلام علیکم رحمت الله